ټول راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. بعد ښه راغلاست نه زم الاداد او د محترم قبلګاه غاجان اکاګانې دي عبدالقهار و امیر حمزه ډاکټر ضیاءالدین دلبر خان د دوی ټول درنې کورنۍ ته د هغه نیکمرغه واده مبارکي وایم. کوشش کوم چې د یارانو د طبیعت سندرې او د دوی د معیار سندرې ورته ووایم. نوې او زړې سندرې ویل کېږي. Hello. ما ورته وخندل نور راته دعا وکړله عجب نه ده په خالی جیب می سودا وکړله ښکلیا که د مینې او الفات سره د مینه وي مینه ښکله وه خو تش او ډک جیبونه مه ګوره وخت یو تصویر می د جانان په در کې پاتې دی اوس مې داس لیدلي ګریوانه تارونه مه ګوره دا د سپیکرانو مخه یې لګي. دا سپیکر بې ځایه پراته دي. دا سپیکر دا واقع دلته یې ولګوه دې خواته ولګوه. دغه والا سندره د ټولو دوستانو فرمایش دی. خاص فرمایش د اجاتي خانو
حاجی قدرت خان، حاجی حکیم خان، عمران خان، گلرحمان او گلزیب خان، کمانډر جبار خان او کمانډر رازق خان. دا ولاړ ځوانان کښېنئ په خپلو ځای باندې چې د پروګرام څخه خوند واخلو. کښېنئ. وای صدقه دی سم جانانا بیلتا زندگی گرانا ما پزان تجربه کړي د پر ما وخت نه تیریږي بیلتا وخت نه تیریږي صدقه دی سم جانانا بیلتا زندگی گرانا ما پزان تجربه کړي د پر ما وخت نه تیریږي بیلتا وخت نه تیریږي بیلتا وخت نه تیریږي اخلاص می زړه در کړی تا په خپل رضا وړی غزل کریم فرمایش کبت پور نه یاره زما د مینې پور وړی کبت پور نه یاره زما د مینې پور وړی نه هېرېږي په اسانه بېلتا زندګي ګرانه ما په ځان تجربه کړې د پر ما وخت نه تېرېږي بېلتا وخت نه تېرېږي صدقه دي سم جانانه بېلتا زندګي ګرانه ما په ځان تجربه کړې د پر ما وخت نه تیریږي بیلتا وخت نه تیریږي د مستو چکچکو سره حاجي ابراهیم خان او سردار غفور خان ته شراغلاس ته د غي فرمایش دی جار جار تر بلوچانو جار جار تر افغانانو جار جار شایسته خلجانو جار جار ای دورانیانو موبایل کې دی جانانا ګرځوم تصویرانا خوشحالي دي راسوړې د زړګي کور مې دی ورانا خوشحالي دي راسوړې د زړګي کور مې دی ورانا ظلم مکا و قربان بیلتا زندگی گرانا سوای
ما په ځان تجربه کړې د پر ما وخت نه تېرېږي بې له تا وخت نه تېرېږي صدقه دې سم جانانه بې له تا زندګي ګرانه ما پر ځان تجربه کړې د پر ما وخت نه تېرېږي بې له تا وخت دغه سره یو بله سندره ځوانان ناست د ټولو فرمایش دی موینه اواز بیخي کم دی پر دا خپل کلي پراته وای پر کراره پښتانه وای هغه ژوند به څونه شوی و زما افغانستانه جالته افغانستانه جالته افغانستان څه وایي استاد جي هغه د عثمان استاد جي ته دا دی ولی تخاطر ملالی تخپل ځان و شرمیزه ولی تخاطر ملالی را سره مکړه خفګانه بې له تا زندګي ګرانه ما په ځان تجربه کړې ده پر ما وخت نه تېرېږي بې له تا وخت نه تېرېږي رولا خانزاده او حاجي حمزه خان دغه یې فرمایش دی صدقه دې سم جانانه بې له تا زندګي ګرانه ما په ځان تجربه کړې ده پر ما وخت نه تېرېږي بې له تا وخت نه تېرېږي نصیب الله کاکړ اختر استاد عرفي شاه وزیر حاجي نانی بادیزی حاجي کلا خان حاجي نعیم ماسټر پهلوان دغه د افغانستان ترانې فرمایش دی د پردو دغه هنره تر پادی دی معتبره پر دا خپله خاوره تا بولي افغان روره مهجره پر دا خپله خاوره تا بولي افغان روره نوم پر موږ د ماجر نه وای پر کراره پښتانه وای هغه ژوند به څونه شوی و زما افغانستانه جالته افغانستان ټولو دوستانو فرمایش دی سردار غفور خان خاص فرمایش دی ما ته مې خپل افغانستان یادېږي مړه په وطن مې شهیدان یادېږي رواني اوښکې به درېږي کله زما بې کفنه افغانان یادېږي ما ته مې خپل افغانستان یادېږي مړه په وطن مې شهیدان یادېږي رواني اوښکې به درېږي کله زما بې کفنه افغانان یادېږي
ښادۍ دی معتبره پر دا خپله خاوره تا بولي افغانونه مهاجره نواب خان او زلمی خان نسیم خان نور محمد صالح خان نورزی کاروان د دوستانو دغه فرمایش دی جګړه رحمت آغا نه وای پر کراره پښتانه وای هغه ژوند به څونه شوی په زما افغانستان جالته افغانستان پر تا خپل کلي پراته وای پر کراره پښتانه هغه ژوند به څونه شوی نجیب رمزه او محمد قاسم نورزی رحیم الدین اتک عاشق پنشیری